په ناسته کوروالی کول ډېره فایده لري او که په ولاړه. سلامونه دوستانو، یو ځل بیا هم درته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. امید لرم چې تاسو به هم ټول روغ جوړ او خوشحاله وئ او دا ویډیو به راسره تر پای وګورئ. د ویډیو د شروع کېدو مخکې باید یوه ضروري یادونه وکړم. که تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چینل درسره سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د زنګ نشان هم کلیک کړئ. په ناسته کوروالی کول ډېره فایده او خوند کوي او که په ولاړه. دوستانو په دې اړه خو باید دا ووایم چې اول په ولاړه د کوروالي کولو معلومات درکړم. په ولاړه کوروالی کول دوستانو د کوروالي دپاره یوه طریقه ده، خو په دې طریقه باندې کوروالی کول هر څوک هم نشي کولی. په دې طریقه باندې کوروالی کول ډېره ستونزه هم غواړي او خوند یې هم د نورو طریقو په نسبت کم دی. په دې طریقه باندې کوروالی کول بل دا چې سړی کمزوری کوي هم ډېر. که په ناسته باندې یا په څملاستلو باندې 5-6 ځله کوروالی وکړي او په ولاړه باندې یو ځل کوروالی وکړي نو بیا به هم د ولاړې کوروالی هغه خوند ورباندې کم وي. نو تاسو کوشش وکړئ چې په ولاړه باندې هېڅکله کوروالی کولو ته ورغلط نه شئ. دغه طریقه مشکله هم ده او خوند یې هم کم دی. او بله دا ده چې په ناسته باندې طریقه که چېرته تاسو ښځه درته په یو جګ ځای کې کېنوئ او تاسو ورته د خپو په منځ کې ودرېږئ او خپل ذکر د ښځې شرمګاه ته برابر کړئ. دا د هغې ښځې سره هم ډېر خوند کوي چې د هغوی سینې البته خېټه چې ده خېټه غټه وي او د خېټې د لویوالي خنډ لري. که چېرته په دې طریقه ښځه ستړې کېږي نو د خاوند نه اسانه پښې رابدلوي او په غېږ کې یې نیسي او خپله ورباندې ښکته پورته کېږي چې په دې سره یې هغه د ستړیا لامل هم له منځه ځي. یعنې په ناسته باندې کوروالی کول چې دی دا هم خوند لري او هم فایدې لري. خو په ولاړه باندې کوروالی کولو فایدې هم نشته او خوندونه یې هم کم دي او دا نقصان هم لري. دوستانو امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي. ویډیو درسره لایک، چینل سبسکرایب کړئ. د ویډیو لیدلو مو